او نه داسې نه ده چې د ځان سره مې مینه نشته اتفاقا د حادثې مخې ته ودرېږم پیسو دی دا زمونږ تندی په کاڼو د ویشتو دی خدایه پاکه دوران زر تېر کړي د ښکلو حال زمونږ د خوارانو د کتو دی انور خیال بونیری را سره دی راشه یو څو شعرونه ووایه راته لیاقت بھائی انور راغلی دی دی خو بس موږ سره هر او ټایم دی خو موږ سره یي دلته کې رابطه کې بالکل ارشاد بس میزبان دی مننه لیاقت بھائی ستاسو درمان صاحب ستاسو هم دغه څو شعر خبرې خو درمان صاحب دومره ډېرې وکړو چې هغې د پاسه کمون کوو نو ضرورت هم نشته دی چې یو سړی دی څه په بل رقم خفه دی ما ته ګوري او زما په غم خفه دی تاسو ورشئ لږ خبرې راله راوړئ دا دروغ دی که رښتیا سنم خفه دی او که تپوس یې درنه وکړو ورته وایه ستا د تلو نه پس خو یاره سم خفه دی او ځان وخي تمامه شپه چغې وباسي کوي ټوله شپه ماتم ماتم خفه دی او چې ژوندی و خیال د هېڅ چا خیال کې نه و خو چې مړ شو نو تمام علم خفه دی او دغه څو شعره چې د عجز په شان په خوی باندې عجزه د عجز په شان په خوی باندې عجزه د منیر په شان ملنګ ملګری ښه وي چې خساس وي د درمان په شان تیزار دی د صاحب په شان د دنګ ملګری ښه وي چې خساس وي د درمان په شان تیزار دی د صاحب په شان دنګ ملګری ښه وي او تر کله کله وایي زه یم خیر دی بېقراره نو بدرنګ ملګری ښه وي او تر کله کله وایي زه یم خیر دی بېقرار په شان بدرنګ ملګری ښه وي او دغه څو شعره نور درمان صاحب چې څه لرې لرې څه نږدې مې پکې هم ولیدې ژوند عجیبه و حادثې مې پکې هم ولیدې خو اندامونه د وجود نه بېلېدل به پکې خو اندامونه د وجود نه بېلېدل به پکې غریبي څه وه خو رښتې مې پکې هم ولیدې او هغه چې وي په هر حال کې در سره یم خیاله دنیا و ډېرې فاصلې مې پکې هم ولیدې رپېږم هم که چې زه هره ورځ د المیې مخې ته ودرېږم چې چېرته ځم د جنازې مخې ته ودرېږم چې یار به راشي وږې سترګې به مې بیا مړې شي په دغه خیال د دروازې مخې ته ودرېږم او نه داسې نه ده چې د ځان سره مې مینه نشته اتفاقا د حادثې مخې ته ودرېږم او په زړه کې وایم که په ما باندې زړه خفه شي ګریوان شلېدلی د هغې مخې ته ودرېږم او خیاله د خپل عادت مې خوښ دی تر قیامته دې وي پروازه خیاله د خپل عادت مې خوښ دی تر قیامته دې وي چې سحر پاسم د کعبې مخې ته ودرېږم او داسې ځمه لکه سپي راپسې شوي ارمانونه لیوني راپسې شوي او څومره زر مې سر د لاندې راګزار کړي دا مې خپل دی که پردي راپسې شوي او چې بوډا شومه له کوره مې وباسي لنډه دا چې خپل بچي راپسې شوي او ما د امن نوم په جار باندې اغستی لیواله ما د امن نوم په جار باندې اغستی ما به وژني څو سړي راپسې شوي او کوی کاب ته خوب کې تللی ومه خیاله اوس په ویښه خاپیري راپسې شوي ډېره مننه هلکانو ستاسو ټول هم ډېره مننه چې دلته کې ناست یاست دی به ټپي کو خدا به په ولاړه باندې راځه